د هلمند ولایت د احتکار مخنیوي او د نرخونو کنټرول ګډ کمیسیون له لوري د صنعت او سوداګرۍ له رئیس او د تیلو د اتحادیې له مسؤلینو سره د غونډې ترڅنګ د یو شمېر خوراکي توکو او ګازو شرکتونو څخه هم لیدنه وکړه. د ولایت مقام ویاند مولوي محمد قاسم ریاض رسنیو ته ویلي چې یاد ګډ کمیسیون چې د بېلابېلو اماراتي ادارو استازي پکې غړیتوب لري، مشر یې د ولایت مقام پر غاړه ده او د دارالانشاد چارې یې د صنعت او سوداګرۍ ریاست پر مخ وړي. په غونډه کې د تیلو د نرخونو د تنظیم په موخه د کمیسیون استازو د تیلو اتحادیې له مسؤلینو سره مفصل بحث وکړ چې په پایله کې د دواړو خواو د نرخونو په تعیین هوکړه وکړه. دغه ناسته کې پریکړه وسوه چې 1 لیټر سوپر تیل په 15 افغانۍ، ساده تیل 1 لیټر په 12 افغانۍ، ډیزل تیل لیټر په 15 افغانۍ او ګاز کیلو په 55 افغانۍ وټاکل شوه. مسؤلین زیاتوي چې پورته نرخونه تر بلې نرخنامې پورې د تطبیق وړ دي او هغه کسان چې سرغړونه کوي د قانون منګولو ته به وسپارل شي. د یادې غونډې وروسته دغه کمیسیون د لښکرګاه ښار په لومړي او دوهمې ناحیو سیمو کې د یو شمېر ګازو شرکتونو او له 2 بابه شرکتونو څخه د خوراکي توکو د احتکار مخنیوي په موخه څارنه وکړه. ورته مهال د شرکتونو او اتحادیې مسؤلینو د یاد کمیسیون له جوړښت او فعال حضور څخه خوښي وښوده او مننه یې وکړه چې پر وخت څارنه کوي. د یادولو وړ ده چې د دغه کمیسیون له لوري په تیر کې هم ورته څارنې ترسره شوې دي.